الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب رحيق الأزهار دا وضاحت او دا شرح په سلسله کې د الله په توفیق سره نن څوارلسم درس دی چې په دې کې مسلې د دعاګانو او د اذکارو بیانېږي. په اخرني درس کې موږ هغه فصل او هغه مسله ختمه کړې وه چې د کومو خلکو دعاګانې نه قبلیږي، یا د دې سوال جواب شوی چې زمونږ دعاګانې ولې نه قبلیږي. په تفصیل سره دغه خبره ذکر شوې وه چې دعاګانو د نه قبلېدو وجه څه ده. الله خو لوظ کړی دی چې زه دعاګانې قبلوم، څوک چې زما نه څه غواړي زه ورله ورکوم. خو چې کله د یو انسان دعا نه قبلیږي نو الله خو د خپلې خبرې خلاف نه کوي، خو په دې سړي کې به څه چلي، په دې کې به څه بیماري ځکه د ده دعا دا نه قبلیږي. او هغه بیماریانې او هغه اسباب هغه وجې هغه ذکر شوي وي بحمد الله. د هغې نه بعد بیا مؤلف عفى الله عنه هغه بیا یو فصل راوړی دی مسائل متفرقه، مختلف مسائل چې هغه تعلق ساتي د دعاګانو او د اذکارو سره. اهم مسائل دي، بنیادی مسئلې یو څو راوړي دي. د دې نه مخکې چې هغه اذکار شروع شي، هغه دعاګانې شروع شي، کم وخت کې به کومه دعا کوي، کم وخت کې به کم ذکر کوي، د هغې نه مخکې دا مسایل بنیادي یادول پکار دي چې بیا را روان وخت کې ستا په زړه کې دا خبرې بیا نه راځي او دا مسلې نو چې د اول نه دا مسلې تا ته حل شي. اولنۍ مسله او مسله نمبر 1 وی د چا په وینا باندې بل مسلمان لره دعا کول جایز دي. داسې به ووایو چې د چا په وینا باندې لکه یو کس تا ته دا ووایي چې پلاني ته دعاګانې کوه او ته د هغه دپاره دعاګانې کوې، دا جایز دي. او دویم ستا دپاره خو جایز دي چې دا خو عبادت دی او د خیر کار دی، خو د چا نه د چا دپاره دعا غوښته دا هم ثابت دي. لکه ته د یو مسلمان سره میلاو شي او هغه ته دا ووایې چېرې زما د زوی دپاره دعا کوه، د الله نه دعاګانې غواړه، یا زما د مور دپاره یا پلار یا ملګري دپاره یا هغه پلانې هر څوک چې د هغه دپاره دعاګانې کوه، دا سړی تا نیکعمله ولیدو، امید دې دی چې الله به د ده دعاګانې قبلوي، نو د ده نه دعا د بل مسلمان دپاره غوښته دا جایز دي. ورسره دا مسله یاده که اگر که دلته یې لیکلي نه ده او پکار دی چې دلته یې لیکلی وی، او تاسو ته ما مخکې ویلو چې د امام شافعي رحمه الله یو پیر خپل کتاب ختم کو، نو بیا هغه شاګرد ته ویوي اوس یې وایه چې زه ترې دا غلطیانې وباسم او دا کوتاهیانې، او څو پیرې ووایي او ختم یې کړو، څو پیره یو مسله او بله، په اخره کې ورته ویوي پرېږده، الله فیصله کړې ده چې صرف په دغه کتاب د غلطیانو نه پاکي، نور د هر چا په کتاب کې کمی زیاتې شتي. نو کله سړی دا کتاب وایي که زړه کې راشي دلته مې دا کړی وی، دلته مې دا کړی وی، دلته مې دا کړی وی، دا خبرې ختمېږي نه، دا نه ختمېدونکې خبرې دي. نو پکار دا وي چې دلته ورسره دا هم لیکلی وی چې د چا په وینا باندې بل مسلمان لره دعا کول جایز دي او د ځان دپاره د یو مسلمان نه دعا غوښته دا هم جایز دي، دواړه جایز دي. خو ګوره دا یاد ساتئ چې دا ته د ژوندي نه به غواړې، یعنې مړ نه دی، د مړ نه دعاګانې نه شي غوښتی چې ته قبر له ورشي او هلته چغې وایي چې زما دپاره ده وکړه، الله ته ده ووایه، الله ته ده ووایه، نه، دا بدعت دی، دا ناروا کار دی. ولې ناروا دی؟ ځکه چې دا نه قرآن کې شتي، نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، نه د صحابه کرامو نه، نه د دین د امامانو نه، د غټو علماو نه، د هېچ چا نه ثابت دي. بله دا سړی ستا نه اوري، هغه مړ دی او دا فیصله الله په قرآن کې کړې ده چې مړي نه اوري، الا یو څو ځایونو کې، خو په هغه ځایونو کې دا پکې نشتي چې ته خواله ورشه قبر له ورته وایه زما دپاره الله نه ده وغواړه، زما دپاره ده وغواړه.
وی جی دیندارو منو منگا دا قبر والا با دیندارو اوس چې دی مړ شو نو دی څه نه اوري لکه ته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر له ورشې او د هغه د قبر په خوا کې ودرېږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې الله ته ووایه چې ما لپاره دا کار وکړه دا کار وکړي دا ته حرام کې نو اوس د پیغمبر نه علاوه داسې څوک دی چې هغه ته د هغه قبر له ورشې او هغه ته دا ووایي چې زما دپاره الله ته دا ووایه او الله ته دا ووایه نو دا ناروا کار دی او که چېرته د قبر والا ته دا وایي چې زما دپاره دا وکړه او دا وکړه نو بیا خو کفر او شرک کې پرېوت ځکه بیا خو د الله سره شریک خو که ته چېرته دې وسیله کې یعنی ده ته وایي چې الله ته ووایه چې ما له دا وکړي نو دا بیا ته ناروا او حرام او بدعت کې ژوندی مسلمان د هغه نه دعا غوښته جایز دي شرط پکې څه دی یو څو خبرې یادې ساته یوه دا سړی به دیندار وي او ستا به د دعاو ته ته دې دپاره وایي ځکه چې ستا د امید دی چې د دې سړي دعاګانې الله قبلوي نو د هر سړي سره درخواستونه هم مداخله وي چا سره میلاوي جي دعاګانو درخواست او جي دعاګانو درخواست نو ته به د مخامخ سړي ته وګوره هغه مونځ نه کوي سره جومات ته نه ځي او ته دعاګانو درخواست هغه مونځ نه کوي هغه الله نه پېژني هغه پیغمبر نه پېژني ته دعاګانو درخواست نو درخواست داسې سړي ته وکړه چې هغه ظاهره کې باطن خو الله ته معلوم دی ظاهره کې هغه الله ته نږدې دی او دینداره دی او پوهه دی په دین باندې هغه ته ووایه زما لپاره دعاګانې وغواړه دویمه خبره پکې دا ده چې د دې نه به عادت هم نه جوړې د دې نه ګوره بعضو علماو منع کړې لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او بعضو نورو داسې وایي دا د سلفو طریقه نه وه د صحابه کرامو نه دین د مشرانو چې هر چا ته به دی ما له دعاګانې کوه او نه یې په مخه وي کله سړی داسې وکړي لکه ډېر وخت بعد ته یو سړي سره میلاو شو او ته ورته وایي زما لپاره دعاګانې غواړې یو سړی مکې ته روان دی مدینې ته روان دی ته ورته برکتي ځي لږ ما له دعا کوه یا چېرته بیمار شوې او ورته دې ویره دعاګانې راله غواړه په مخه دا درخواستونه داخلول او د هر چا سره داخلول نو دا صحیح کار نه دی دا ښه طریقه نه ده کله نا کله همداسې سړي ته ویل چې هغه الله ته نږدې نو بیا صحیح ده دلیل یې راوړی دی حدیث د امام بخاري رحمه الله امام مسلم هم راوړی امام ترمذي هم راوړی او نورو محدثین هم راوړی دی انس بن مالک رضی الله عنه وی زما مور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی او د انس بن مالک رضی الله عنه مور ډېره دینداره زنانه وه او د هغې سیرت ته موږ اشاره کړې ده په بعضو درسونو کې او د دیندارۍ پته خو د دې ځای نه هم لګي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو راغی مدینې ته نو دی د خپل زوی راوستو انس بن مالک رضی الله عنه او یا رسول الله دی ستا خادم دی ستا نوکر دی او ستا خدمت به کوي نو لس کاله بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی مور داسې چې بچی د الله د دین طرف ته د هغه توجه پیدا کړي او ځکه دا خبره زما خصوصا میندو خویندو هغوی ته ده او بیا د وروڼو ته هم ده دا خبره یاد ساتئ مشهوره خبره چې مور د بچي اولنۍ مدرسه او سکول دی چې په مور کې سړیتوب وي که نه په بچو کې سړیتوب وي مور دینداره بچی دینداره مور کې اوچت او اعلی صفات دا په دې بچي کې وجه دا ده چې دا پلار د بچي سره دومره نه وي څومره چې موري دا مور چې څه کوي دا بچی ورته هر وخت ګوري دا چې ورته څه وي هغه یې اوري نو د وړوکوالي نه ورسره لوی شي دا پلار بیا مسافر خو پرې دا غریب خو بهر کال دوه کاله بهر تیری څه خبره ده او که مسافر هم نه دی نو نارینه کارونه کوي سهار ځي ماښام راځي هغه اکثر د بچو سره کور کې نه مور غټه مدرسه ده ځکه دا خبره یاد ساتئ وایي چې څوک واده کوي نو ته خپلو بچو له مدرسه ګورې جنۍ چې ګورې ډېر په سوچ سمج سره یې وګوره دې ته مه ګوره لکه اکثر دا هلکان څه وي چې سترګې شني چې د جنۍ سترګې څه وي شني او دنګ وي ویښتې دی او رنګ یې دی دا خبرې وروستنۍ دي اول ته دا وګوره چې ته چې دا کومه جنۍ کور ته راولې دا به ستا د بچو څنګه تربیت کوي ځکه ته خو په کور کې به مخه نه دا ښځه به زما بچو ته اوچت صفات ښیي که نه اوچت اخلاق به ورته ښیي اول سوچ دا پکار دی دې نه بعد بیا دې له راځه چې رنګ یې څنګه دی او سترګې یې څنګه دی او ویښتې څنګه دي ویښتې هم مزدار دي او سترګې هم شنې دي او رنګ هم سپین دی او سړیتوب پکې نه وي او ستا بچو له تربیت نشي ورکولی ستا بچي تباه و برباد کړو نو په داسې ښځه باندې څه کوي نو دا په تا ذمواري ده که چېرته خپل بچي له ښځه ګورې یا رور له یا ځان له
نو دا ستا د دې بچو په تا حق ته چې لا پیدا شوي نه دي د هغوی په تا دا حق ته چې تا هغوی له دینداره مور راولې او تا هغوی له داسې مور راولې چې د هغوی تربیت وکړي په ښه طریقې سره. او په دې کې ما ته ډېر واقعات الحمدلله یاد دي چې دا دین دا غټ غټ امامان چې کوم جوړ شوي دي چې دوی میندو څنګه تربیت کړې ده. او سبحان الله عجیبه خبره دا ده، ما دا نوټ کړې ده چې څومره د دینداره کوم چې پوخاني تېر شوي دي تاریخ کې، د دوی دا سیرت چې ګورې دا غټ خلک چې یې پلار په وړوکوالي کې مړي یې مور مړی او الله د نه غټ سړی جوړ کړي. خو داسې پکې ډېر دي چې پلار یې وړوکوالي کې مړلی، مور بیا لوی کړی ده او تربیت یې کړی. په هغو کې یو د امام احمد ابن حنبل رحمه الله، څومره غټ امام دی امام احمد ابن حنبل. هغه دا وایي زه وړوکی وما نو زما مور به زه سحر منزل راپاسولم، نو چې زه به یې راپاسولم نو اوبه به یې ماله ګرمې کړې وي، کپړې به راته تیارې ایښودې وي چې کله به ما اودس وکړو او کپړې به ما واچولې نو جومات زموږ نه لرې و، نو بیا به زه د لاس نه ونیوم نو جومات ته به یې بوتلم. نو بیا به راته ولاړه وه ځکه چې واپس به تیاره کې نه شوم راتلی او جومات رانه لرې و، زه وړوکی وم، نو بیا به راته ولاړه وه چې کله به ما مونځ ختم کړو نو زه به یې واپس کور ته راوستم. بیا به د هغې نه بعد چې لږ وخت تېر شو بیا به د لاس نه ونیوم او چې کوم دغه علاقه کې غټ غټ علما وو د هغوی هغه مجالسو ته به یې بوتلم، چې کله به فارغه کېدو وخو بیا به راپسې راله د هغه ځای نه یو بل ځای ته بوتلم. الله دې څومره غټ سړی جوړ کړو. مور خپل بچي له اوبه ګرمې ساتي سهار مانځه ته او بیا د لاس نه نیسي جومات ته یې بوځي. څومره غټه مور ده، څومره اوچته مور ده. او نن سبا دغې ته ګوري چې بس پیسې څوک ډېرې راوړي او خیر دی بیمار دی او خیر دی غریب دی او خیر دی ستړی. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. داسې یو فایده مخې ته راغله چې د انس بن مالک رضی الله عنه مور دینداره وه، نو ګوره خپل بچي له څومره اوچت ځای پیدا کړو. که چېرته الله نه وی غوښتلی او د انس دی مور د انس دی پیغمبر له نه وی راوستی دی به خادم شوی وی، ده به د پیغمبر 10 کاله خدمت کړی. خو دا خو د الله د توفیق نه بعد د چا د لاسه؟ د مور د لاسه. هغې یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی، اوس ګوره څومره درنه مور ده څومره اوچته ده، وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره خادمو که انس دی تعبیر ته ګوره، یا رسول الله ستاسو دا خادم چې دی د انس داسې ومنو چې زما زوی ستاسو دا خدمتګار او دا خادم انس چې دی ادعو الله له، الله نه دعاګانې وغواړه د ده دپاره، د خپل خادم دپاره دعاګانې وغواړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم اکثر ماله وولده وبارک له فيما اعطیته، ای الله دله ډېر پراخه مال ورکې او دله ډېر بچي ورکې او بیا چې وله څه ورکې نو په هغې کې ورته برکت واچوه. دلته دلیل زموږ سره دا مې د کومې مسلې دپاره و؟ د بل دپاره د چا نه دعا غوښته جایز دي. لکه د انس مور رضی الله عنهما د پیغمبر نه دعا وغوښته د انس رضی الله عنه دپاره. بیا سبحان الله د انس بن مالک رضی الله عنه الله ښه مال ورکړی او دومره عمر ولا الله ورکړی او په خپله وایي چې ما څو نوسي په خپله ښخ کړي دي. نوسي د ده په ژوند کې مړه شوي دي، ځکه چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دپاره دعا وغوښتله، وی الله بچي وله ورکړي. نو دا نوسي هم په بچو کې راځي. او یو روایت کې داسې راځي چې الله اوږد عمر وله ورکړي، عمر ولم الله اوږد، مال ولم الله ورکړی، عمر یې هم اوږدو او بچي ولم الله ډېر زیات ورکړي. الغرض زموږ مسله دلته وه چې د چا دپاره دعا غوښته جایز دي، ځان دپاره غوښته هم جایز دي، ځان دپاره دعا غوښته جایز دي. لکه یوسف علیه السلام وروڼو نه چې کله غلطي وشوه او بیا هغوی پوه شو نو پلار ته ووایي چې ای پلاره زموږ دپاره بخښنه وغواړه د الله نه، لکه سورت یوسف کې دا خبره شته. نو پلار ته وایي زموږ دپاره بخښنه غواړه. نو جایز دي چې ته یو نیک عمله مسلمان ته دا ووایي چې زما دپاره دعاګانې غواړه، خو د هغه خبرو به خیال ساتي کومې چې ما لږ ساعت مخکې وکړي. دویمه مسله یې دا راوړې ده، وی کافرو ته یا کافرانو ته خیرې د هلاکت کول جایز دي. کافرانو ته خیرې کول څه دي؟ جایز دي. زه به ته یو څو مسلې بیان کړم، خو د هغه مسلو نه مخکې یا دا مسلې به اول بیان کړو بیا به دا دلیل راوړو. دلته یو څو خبرې یادې ساتئ. یوه کافرانو ته که خیرې کې نو عامې خیرې به کوې، لکه یو کافر خاص کولی نه شي
چې لکه مثال کې ته وایي چې پلاني باندې د الله لعنت وي، پلاني کافر باندې. ځکه چې لعنت څه ته وایي، ته یو سړی د الله د رحمت نه لرې کوې او هېڅ پته نه لګي چې دې سړي خاتمه په څه باندې کېږي. لکه اوس ته د یو کافر نوم والی چې هغه پلاني کافر باندې د الله لعنت وي خاص کې، نو څه پته لګي چې دې کېدای شي په اسلام باندې مړ شي. نو ته څنګه دا خبره کوې؟ نو که چېرته خیرې کوې نو خیرې به څنګه کوې؟ عامې به کوې. یو دا مسله یاده کړه. دویمه دا خبره یاده کړه، داسې خیرې نشي کولی او دا زیاتی دی چې ته دا ووایې چې یا الله د ځمکې په دې مخ چې څومره کافران دي ټول ختم کړه. دا ته ګوره نادره فایده بیانوم، تاسو به دا چېرته نه یې اورېدلي. لکه اوس یو سړی ما ته وایي چې دې کې څه دي، ته کافرانو باندې زړه سوځي ګوره. او لا خون به دا وکړي چې دا بعض بدعتیان زما د دغه نه کلیپ جوړ کړي چې دی د کافرانو ملګری دی، چې کافرانو دپاره داسې خیرې مه کوو. زه د هغې وجې ذکر کوم. ته داسې نشي ویلی، یا زیاتی دی که ته داسې وایې چې یا الله د ځمکې په دې مخ باندې کافر مه پاتې کوه. څنګه زیاتی دی؟ وجه دا ده د رب العالمین دا حکمت ته په تقدیر کې لیکلي دي چې په دې ځمکه باندې به مسلمان ومي او کافر به وي. په دې دنیا کې به کفر ومي او اسلام به وي، ایمان به وي، منافقت به وي. هله د امتحان پته لګي. دا نشي کېدی او دا د الله د حکمت خلاف ده چې د ځمکې په دې مخ کې صرف مسلمانان ګرځي. ما په دې مسله پوه شوئ تاسو؟ دا نشي کېدی. بیا زما او ستا د ایمان څه پته لګي، کافر به وي، مسلمان به وي، منافق به وي، مؤمن به وي، مصیبتونه به وي، ابلیس به وي، شیطان به وي، فتنې به وي، ډمتوب به وي، سود به وي، حرام به وي، دینداري به هم وي. اوس دې ځکه پته لګي چې دینداره څوک دی. اوس که زمونږ په دې بدنونو کې شهوت نه وی، لکه الله زمونږ په دې بدن کې شهوت نه وی پیدا کړی، څنګه چې د ملایکو په بدن کې نشتی، که چېرته زمونږ په دې بدن کې دا شهوت نه وی، نو بیا په موږ کې د چا څنګه پته لګېده چې څوک خپل شهوت کنټرولولی شي او څوک نشي کنټرولولی؟ بیا پته لګېده. لکه د یو زنانه تصویر یا فلم یا بل څه داسې کار د شهوت هغه یو سړی کوي او دی د الله نه یېرېږي او شهوت یې شتي، دلته د ایمان پته لګي. خو شهوت نشتی خو دی خو به لازم دا کار بیا نه کوي، بیا کولی نه شي ځکه چې هلته شهوت نشتی. پوه شوې په دې مسله کې؟ نو داسې ویل چې یا الله کافران ټول ختم کا، دا زیاتی دی. دا څه دی؟ زیاتی دی. او کیدی شي الله خو یې کولی شي، موږ دا نه وایو چې الله یې نشي کولی، خو آیا د الله طریقه دا ده؟ دا طریقه د هغه نه ده. اوس که تاسو کې څوک داسې تیز ذهن والی او څه ووایم چې دا وایي چې نوح علیه السلام چې کومې خیرې کړې وې او هغه دا ویلي چې سورة نوح کې شتي په یو کم دېرشمه سپاره کې چې لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا الله په دې ځمکه باندې یو کافر هم مه پرېږده. نو بیا سړی دا وایي چې نوح علیه السلام خو دا خیرې کړي، ته څنګه وایي چې داسې مه کوئ؟ نو جواب دا دی چې نوح علیه السلام ته الله ویلو وي دا کم کافران چې پاتې دي دوی ایمان نه راوړي، دوی ایمان نه راوړي. نو هغه وایي چې الله ایمان نه راوړي، نو بیا ختم که، نو بیا پکې څه خیر دی؟ خو اوس چې کم کافران دي موږ ته څه پته لري چې څوک پکې ایمان راوړي او څوک نه راوړي که نه؟ او ولې کافران ایمان نه راوړي؟ روزانه راوړي، په سوونو کافران الحمدلله اسلام کې راننوځي. نو موږ ته خو دا پته نشته چې دوی په کفر مري او که دوی په اسلام باندې مري. پوه شوئ په دې مسله کې؟ اوس راځو دلیل له چې کافرانو ته خیرې کول جایز دي جملتن. لکه یو کس ته ټارګېټ کولی نه شي الا دا چې هغه کس مسلمانانو ته نقصان رسوي، تکلیف رسوي، معلومي په دې باندې، بیا ته خاص هغه یادولی شي. حدیث یې راوړی دی یا دلیل یې راوړی دی، امام بخاري روایت دی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خیرې کړې وي قریشو ته، مشرکان د قریش چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر تنګ کو که نه، وی اللهم اعنی بسبع کسبع یوسف، ای الله زما مرسته وکړه په 7 کاله قحط باندې په شان د 7 کلونو د یوسف علیه السلام. دې څه مطلب دی؟ په شان د 7 کلونو د یوسف علیه السلام. یوسف علیه السلام په وخت کې قحط راغلی که 7 کاله؟ نو یا الله په قریشو باندې داسې قحط راولی لکه څنګه چې په هغه وخت کې راغلی. او بیا دا قحط راغلی و، سیرت کې موږ یې تذکره هم کړی و، تر دې چې بیا به یې مردارې خوړې
گندونه به یې د لارو نه راوچتول هغه به یې خوړو داسې قحط به الله راوستو اللهم علیک بأبي جهل او دایم وی چې ای الله ابو جهل تبا کا اوس ګور ابو جهل ولې یاد کو ضرر یې ورکو د هغه کافر دی چې دی همیشه د اسلام په مقابله کې ولاړ نوم یې ولا واغستو یا الله ابو جهل تبا کا نو اوس په دې مسله پوه شوئ که نه درېیمه مسله وی کافرانو دپاره د هدایت دعا غوښتل جایز دي یعنی ته داسې ویلی شي چې یا الله کافرانو ته څه وکړه هدایت وکړه دا بلو زمان یو کس تپوس کړی رابطې کړی وي چې داسې ویل جایز دي که نه چې یا الله دغه پلاني کافر ته یا کافرانو ته هدایت وکړه ولې نه دي جایز یعنې ګوره د کافرانو سره چې زمونږ کومه ورانه ده د څه د لاسه ورانه ده د الله دپاره ده چې دوی الله نه مني دوی پیغمبر نه مني دوی قرآن نه مني زمونږ سره ورانه خو موږ خو دا خوښوو چې دوی الله ومني دوی پیغمبر ومني او دوی دا قرآن ومني زمونږ د ده د بدن سره دشمني نشته نه د ذات سره زمونږ دشمني نو زمونږ پوله پټی شریک دی که چېرته دی زمونږ د الله خبرو ته غاړه ایږدي نو موږ خو ته لا خوشحالېږو چې زمونږ ملګري هم زیات شو او دی د جهنم نه بچ شو زمونږ په جهنم نه پیرزو کېږي داسې الا دا چې دی په کفر باندې پاتې شي نو د کافر دپاره د هدایت دعا غوښته داسې دي جایز دي دلیل یې پرې راوړی زه ته یو دا خبره ذکر کړم چې ما په دې کتاب کې اکثر په هر مسله یو دلیل ذکر کړی وجه دا دی چې دا کتاب ما اوږدوو نو ځکه چې ډېر اوږد شي بیا هغه اکثر چې څوک یې لولي تنګېږي خو دلته صرف یو دلیل په وضاحت کې اوسره بیا نور دلایل هم ذکر کړی شي دلیل یې راوړی دی یو روایت دی چې دا امام بخاري راوړی دی په الادب المفرد کې او صحیح روایت دی ابو هريره رضي الله عنه وي قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وي چې طفيل بن عمرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی طفيل بن عمرو قصه دا موږ په سیرت کې ذکر کړې ورته وی یا رسول الله اے د الله پیغمبره ان دوسا قد عصت اے د الله پیغمبره دوس قبیلې د الله نافرمانی کړې ده وابت او د ایمان د راوړو نه انکار کړی ده د طفیل په خپل دوس قبیلې دی نو دا هلته دعوت وکړو بیا راغی یا رسول الله نه مني دوس قبیلې والا اسلام نه مني انکار یې کړی دی فادعو الله علیها نو ای د الله پیغمبره خیرې ورته وکړه خیرې چا ته وکړه دغه دوس قبیلې ته خیرې ورته وکړه فظن الناس انه يدعو عليهم نو د صحابه کرامو د خلکم دا سوچو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اوس خیرې کوي فقال نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم اهد دوسا واتي بهم ای الله ته دوس قبیلې ته هدایت وکړه زما خواته یې راوله نو ګوره دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کافرانو دپاره څه وغوښته هدایت یې وغوښته او بله واقعه په دې کې مشهوره د طایف هغه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کاڼو باندې وویشتو د هغه نه وینې روانې وي او هغه وینې صفا کولې او دا وی الله زما قوم ته هدایت وکړه دوی نه پوهېږي جاهلان دي کوشش به دا کوې چې ته یعنې د دې خلکو خیرخواهي وکړې او د خلکو خیرخواهي د کافر خیرخواهي څه ده چې ته ده ته دعوت وکړي د ده دپاره دعا وغواړې چې الله یې دې دین ته راواړي د بعضو خو دا کوشش وي چې د دې مسلمانانو نه څنګه مسلمانان کافران کو چې وریو باسوی چرته کفر ته پلانې کافر پلانې مرتد هغه کافر هغه مرتد الکه من کوشش دا کوو چې د کافرانو نه خلک راواړو د اسلام ته کوشش دا کوي چې زموږ نه واړی اخوا نو په معمولي خبره به سړی کافر کوي او به د کفر خبره نه او به مرتد کوي بلکې بس پکې مسلمان ته دعا نه کوي لکه اوس یو سړی دی را به شي زموږ خواله ډېر دي سره راغلي یاره زمونږ رونه دي یا زمونږ بچي دي یا زمونږ تره زامن دي یا کاکا زامن یا انډیوالان دي نه مني زمونږ خبره موږ ورته نصیحت زه دعاګانې د هغوی دپاره غواړه چې الله ورته هدایت الله دې تباه وبرباد کړي ته دعا خبره کړي د ده خیرخواهي دا ده چې ته ده ته په طریقه خبره کوه او الله ته وایه ځکه چې ستا کار لار ښودي دې لارې ته راړول د چا کار دی هغه د الله کار دی نو الله ته م وایه او تم کار کوه که په نصیب کې الله به ورته هدایت وکړي که په نصیب کې نه وي ته خپله ذمه او خپله غاړه
هغه آزاده کړه. نو کافرانو دپاره د هدایت سوال کول چې یا الله هدایت ورته وکړي داسې دي جایز دي، بلکې دا خیرخواهي ده د انسانانو. ځکه چې موږ خو دا نه غواړو چې یعنې موږ په دې نه خوشحالېږو چې جهنم دې ډک شي، په دې نه خوشحالېږو جهنم دې ډک شي. هم په دې خوشحاله یو چې یو سړی د الله دشمن دی او هغه جهنم ته لاړ، ځکه چې هغه د دغې لایق دی. خو موږ دا وایو که چېرته د مرګ نه مخکې یو کافر ته توفیق د اسلام میلاو شي نو په دې موږ ډېر زیات خوشحالېږو، ځکه چې یو خو پې مسلمانان ډېرېږي او بل دا سړی بد شو د څه نه د جهنم نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په مکه کې دعوت کو په اوله کې مشرکان ډېرو که مسلمانان؟ مشرکان. ښه دې مشرکانو ته یې ولې دعوت کو؟ چې دوی د جهنم نه څه شي؟ بچ شي. پوه شوې په دې مسله؟ څلورمه مسله یې راوړې ده، وایي په دعا کې خپل نیک اعمال وسیله کول دا جایز دي. لکه ته الله ته خپل یو نیک عمل یاد کړي. دا طریقه م اکثر پښتنو له نه ورځي، ځکه چې هغوی کوشش نه دی کړی د زده کولو او اکثرو مولیانو ورته بیان کړي هم نه دي. لکه ته لاس اوچت کړې الله ته او دا وایي چې یا الله لا ماسوته لمونځ ته وکړو، او بیا دعا غواړي او دا وایي چې یا الله دا لمونځ ما ستا د رضا دپاره وکړو، نو یا الله ما وبخه. اوس ګوره دعا کې دې څه وسیله کړو؟ دا لمونځ دې وسیله کړو چې هغه یو نیک عمل. یا الله ستا نه یېرېږم، ستا د عذاب نه یېرېږم، نو یا الله په ما باندې خپل خاص رحم وکړه. نو هغه یېره چې کومه ته د الله نه کې هغه دې وسیله کړه. یا الله ستا د رضا دپاره ما دا جومات جوړ کړی دی، یا الله تا ته پته ده چې ما هغه پلانې کار کړی دی، یو کار رایاد کړي چې هغه ته د الله دپاره کړی، یا الله صرف ستا دپاره مې کړی دی، ستا د رضا دپاره مې کړی دی، نو یا الله زما د پلانې کار وکړه. نو دا جایز دي او دا جایز وسیله ده، او د وسیلې تفصیلي مسله را روانه ده، خو دا اوس یاد ساتئ چې دلته یو دا ذکر شو. دلیل یې راوړی د ډېر اوږد حدیث دی، امام بخاري دا روایت راوړی دی، ډېر خوندور روایت دی، او زه به درته ووایم سره د ترجمې غوږ ورته کېدی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، بینما ثلاثة نفر یتماشون اخذهم المطر. وی درې کسان په لار روانو، اچانک باران راګیر کړو، باران داسې راګیر کړو چې باران ډېر زیات و او دوی پکې نور مزل نشو کولی. فمالو الى غار فی الجبل، نو دوی د غره په یو غار کې پناهي حاصله کړه. غره طرف ته ورلو، په غره کې بیا یو غار و، هغې ته دوی پناهي ویوړه. پناهي ویوړه مطلب څه؟ یعنې هغې کې ځان پټ کړو د څه نه؟ د باران. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم. نو په دې کې د بره نه غر نه د غره د دې څوکې نه یو غټه ګټه راولیده او د غار دا خوله یې بنده کړه، په کوم غار کې چې دننه دوی ناست. فأطبقت عليهم، یعنی بالکل ولا دا غار ولا بالکل څه کو بنې کو، هېڅ دوی ته نه ښکارېدو، د وتو لار ختمه شو. فقال بعضهم لبعض، نو دوی په خپل منځ کې مشوره وکړه، یو بل ته دا ووایي انظروا اعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. چې چا کوم یو نیک عمل کړی نو هغه الله ته وسیله کوي او دعا پې د الله نه وغواړئ، کیدی شي دا مشکل زمونږ حل شي او یا الله حل کړي. ور شرط پکې دا دی چې عمل هم کړی نیک عملي او د الله دپاره هم کړی. اوس ته داسې عمل الله ته څنګه وسیله کوي چې د الله دپاره دې کړی نه؟ دا خو کېږي نه. کوم عمل به الله ته وسیله کوي؟ عملتموها لله. دویم صالحه، صالح عمل کوم وي؟ چې د پیغمبر په طریقې، چې د پیغمبر په طریقې اول ته وي لله او د الله دپاره، یعنی اخلاص او د پیغمبر تابعداري. بس الله نه به سوال وکړو او کېدای شي الله زموږ دا مشکل به دې سره حل کړي. وی صحیح ده. فقال احدهم، هغه اولني دا ووایي، دا غوږ کېږدې ښه دې قصې ته، وی اللهم
انه كان لي والدان شيخان كبيران. اے اللہ زما مور پلارو بوډاګانو عمر ډیر زیاتو. ولیا صبیة صغار او زما واړه واړه بچی مو. كنت ارعى عليهم ما به ګډې بیزې ساتلې نو هغه به ما د سریدو دپاره یا د سرن دپاره بهر ته بوتلې. فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي. چې کله به زه کور ته راغلم او ما به خپل څاروي ولشل نو اول به مې پی مور او پلار له ورکول قبل ولدي د بچو نه مخکې، بیا به وروسته بچو له ورکول. یعنی چې کور ته به دا څاروي راوستو سریدو دپاره به بولي، خو چې کله به دا څاروي راوستو پی به یې ولشل نو اول به یې چا له ورکول؟ مور پلار. بیا به بچو له ورکول. دې زړه دا مسله م راووته چې د مور پلار مقام اوچت دی که د بچو؟ مور پلار. دا بعض جاهلان بچو له او ښځې له ترجیح ورکوي په مور او پلار باندې. وانه ناء بي الشجر. نو یو ورځ څه چلو شو، یو ورځ وایي زه په ځنګل کې ډېر لرې لاړم، په ونو پسې په بوټو پسې روانو، څاروي روان کړو ډېر لرې پکې لاړ. فما اتیت حتی امسیت. نو زه چې کله واپس راتلم کور ته یو بس ماښام شو د شپې راغی. فوجدتهما قد ناما. نو زما مور پلار دواړه ویده شوي. دی چې واپس راغی مور پلار دواړه ویده شوي. فحلبت کما كنت احلب. ما د خپل معمول مطابق پی چې دی ولشل، ځکه چې زه به کور ته رالم پی به مې لشل. فجئت بالحلاب. نو ما دا پی راوړو. فقمت عند رؤوسهما. نو د هغوی سر ته ودرېدم. مور پلار ویده دي. مور پلار قدر خلک څنګه کوي دا یې زده کوي. وایي د مور پلار سر ته ولاړم. اکره ان اوقظهما من نومهما. زړه کې به مې راغله چې راپای شومه، خو بیا مې بده ګڼله چې مشران دي ویده شوي دي، خوب به یې خراب شي. هلته بل ځای کې مسله څه ده دویمه. واکره ان ابدأ بالصبیة قبلهما. او دا مې نه وه خوښه چې دې بچو له د مور پلار نه مخکې پی ورکړم. اوس پاسولی هم نشي او که نه پاسوي نو دلته خو بچي والصبیة یتضاغون عند قدمی. او بچي راته خوا کې خپو کې ناست دي، هغوی مې انتظار کوي د پیو. اوس مور پلار نشم راپاسولی، که بچو له پی مخکې ورکوم هغه مې زړه نه مني، ځکه چې زما دا ځان باندې لازم کړی چې مور پلار به مخکې ورکوم. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. بس دقه زما قصه روانه وه چې ورې کم او که مور پلار راپاسوم او که نه او واړم انتظار باندې دې کې سهار شو. سهار شو مخکې خبره نه دی ذکر کړې، خو مطلب دی چې سهار شو مور پلار به خپله راپاسېدو دونه پی ورکړو. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. یا الله تا ته پته ده چې دا کار ما ستا د رضا د لټولو دپاره کړی دی. یعنې د مور پلار چې ما دومره قدر کوو نو دا مې ستا دپاره کړی دی، ځکه چې تا مور پلار له اوچت مقام ورکړی. فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. یا الله نو داسې دا ګټه رانه دومره لرې که چې د اسمان خو پکې وي. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. نو الله دا کاڼې دومره او دا ګټه دومره وخوځوله چې اسمان ورته صرف ښکاره شو. وقال الثاني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دویم وایي او د دې قصې ته وکړې دا هم ډېر عجیبه ده. دا درې وړه ښه نیکان خلک جمع شوي دي. وی اللهم انه كانت لي ابنة عم. ای الله زما د تره لور وه. احبها كاشد ما يحب الرجال النساء. ما ورسره دومره محبت کوو که نه لکه په سړو کې چې یو سړی په یو ښځه باندې سم میني، خپلې ښځې سره مینه کوي، دقه شان مینه ما د هغې سره کوله، سم پې مینه. فطلبت الیها نفسها. نو یو ورځ ما د هغې نه د هغې د نفس مطالبه وکړه چې یعنې ما له
اجازت راکړه چې تا سره غلط کار وکړه. فابت، نو هغې ما نه انکار وکړو او ما نه 100 دیناره وغوښتو. دا غریبه وه، نور روایتونو کې وضاحت راغلی چې دې ضرورت و پیسو ته چې ما له دومره پیسې راکړه یا قرض راکړه، د دې غلط کار دپاره نه، لکه دا مرسته را سره وکړه. فسعیت حتی جمعت 100 دینار، بس ما کوشش وکړو 100 دیناره ما را جمع کړو. دینار ګورئ ډېر قدر لري او په ورځو کې ښه غټ زور او 100 بیا را جمع کول. فلقیتها بها، نو ما هغې له ورکړو هغه 100 دیناره او بس هغې ما له اجازت راکړو ځکه چې ما ته خبره کړې وه تقوا څنګه یې دی زده کړي. فلما قعدت بین رجلیها، کله چې زه د هغې د خپو په منځ کې کېناستم، د خپو په منځ کې ناسته معنی ده چې کله بلکل یعنی زه تیار وم دې فحاشۍ ته، قالت ما ته وی یا عبدالله، ای د الله بنده، اتق الله، د الله نه ویرېږه. څه ناشنا خبره ورته کړې دا په زړه باندې سخت اثر کوي چې داسې ټیم کې ته څوک وایي د الله نه ویرېږي، خو په هغه چا باندې اثر کوي چې هغه الله نه یېرېږي. وی ما ته وی چې اتق الله، د الله نه ویرېږه، ولا تفتح الخاتم، او دا مهر اسې مه کولاوه. د الله نه ویرېږه، دا ځای ستا دپاره روا نه دی، دلته غلط کار مه کوه. دا سخت تقوادار انسان دی. فقمت عنها، نو زه ډایرکټ پاڅېدم. د تقوا پته دې ځای کې لګي چې تا ته یو کار اساني کول او ته یې نه کوې، دې ته تقوا وایي. یو سړی د ځان نه د وچې تقوادار جوړ کړي، هلته د ګناه طاقت یې نشته، دی خو به لازم تقوا کوي. لکه یو سړی دی، زه جي وایي موبایل کې غلط څه نه ګورم او زه دا نه ګورم او دغه ده سره د موبایل د انټرنېټ پیسې نشتي ځکه دی نه ګوري، یعنې ورکولی چې ګوري او که نه ګوري. خو د یو سړي طاقت شتي چې دی نشه وکړي، دی تماشه وکړي، دی فحاشي وکړي، دی زنا وکړي، دی ناروا کارونه وکړي، دی قتل کولی شي، دی ډاکا اچولی شي او نه یې کوي، دا تقوا ده په اصل کې چې دی دا کار کولی شي او نه یې کوي. او دا درته ووایم چېرته داسې ونه وایي چې دا به زه م وکړم، داسې به نه وایي ګورې، بلکې سوال کوو یا الله وایي داسې حالاتو نه مې ساته. دا ډېر غټ ایمان غواړي ګورې. لکه صرف چې ته فیسبوک راواړې او د جنۍ تصویر پکې راشي، ما ته اوس مخکې مې ویلو دا ګوته داسې کول چې د جنۍ دا تصویر ترې واوړي، دا هم غټ ایمان غواړي. انشاءالله امید دی تاسو کې به وي دا، صرف دا ګوته داسې کول چې د جنۍ د تصویر ترې واوړي، دا هم ایمان غواړي. ډېر خلک دا ګوته هم داسې نشي کولی چې د جنۍ د تصویر ترې لرې کړي. پاتې لا ده چې جنۍ درته مخامخ پرته وي او اجازت درکړي او څوک خوا کې نه وي او صرف الله درته ګوري او نور څوک نشتي، او دغه ټیم کې د جنۍ نه راپاڅېده، دا ډېر لوی ایمان غواړي. نو دا به نه چې دا به ما هم کړی وی، ما راته ووایي که نه، ته چې دا موبایل د جیب نه راوباسې دغه ټیم کې ځان ته وګورې تا کې څومره ایمان او تقوا دی. ښه دی پاسېد، دې خبرې بیا اثر وکړي، د الله نه نه یېرېږي. اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ویا الله تا ته پته ده چې ستا دپاره مې کړی، تا نه یېرېدم ځکه راپاڅېدم، نو یا الله زه راته کولا وکړه. ففرج لهم فرجا، رب العالمین دا ګټه دا کاڼی لږ نور وخوځو، خو د راوتو پکې څه رو هغه نه جوړېدو. وقال الآخر، اوس دې درېم ته ګوره، یعنی سبحان الله داسې دینداره جمع شوي دي چې ته به وایې چې کم یو ته پکې ډېر دینداره ووایي. او ځکه مشهوره خبره ده، وعن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. د دې سړي تپوس مه کوه، د ملګرو یې تپوس وکړه څنګه چې ملګری دا سړی به هم دقه شی دی. یعنې ته دا تپوس مه کوه چې عبدالله څنګه دی، ته دا تپوس وکړې چې عبدالله کیني پاسي چا سره، بس پته به راته ولګي چې عبدالله څنګه دی، دا ملګري دی. داسې ملګري ځان له کته غواړي چې که ته ګډوډ کېږې تا راټینګوي، تر الله د دین نه لرې کېږي بیا دې را واپس کوي. لکه بېدیني د پکې راځي نصیحت ته کوي، که په تا کې بېدیني راځي
هغه ستا خیال کوي او که په هغه کې راځي ته د هغه خیال کوي. داسې ملګری ځان لره پیدا کړه. زمونږ خو د یو بل جذبه دنیا کې راوچتوي، کار له نه وي تللی. زه خو د میاشتې 5,000 جوړم، بل وایي زه 6,000 جوړم او زه 8,000 جوړم او ځکه منډې وایي کوشش کوي. دا دریم وایي اللهم انی كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، وی الله ما یو مزدور په کار باندې لګولی و په یو فرق وریجو باندې. دا یو فرق وریجې تقریبا نن سبا تقریبا 8 کیلو تی جوړېږي. یعنی دا سړی به مزدوري کوي، دی به له څه ورکوي؟ 8 کیلو وریجې. ده په دې باندې دا مزدور راوستی دی. فلما قضا عمله، مزدور چې کار ختم کو وی ما ته وی چې اعطیني حقي، ما له زما حق راکړه. فعرضت عليه حقه، ما ورته چې ستا مزدوري دا ده حق دی والا. فترکه، هغه وانغسته. ورغب عنه، دلچسپي پکې نه وه چې دا لږ دی یا دې څه کیسه به وران شوی دی ورسره. بس وی د سره علم ده. کله سړی خفه شي که نه وی بلکل یې مه راکړه. دی لاړ. چې لاړ فلم ازل ازرعه، دا وریجې دی استعمال کړي په ځمکه کې چې نورې وریجې وکړي او نوري، حتى جمعت منه بقرا وراعيها. هغه مال دومره ډېر شو، هغه 8 کیلو وریجې چې بیا به ما غواګانې واغستې، ورسره یو شپونکی یو کس چې هغه د دې غواګانو به خیال کو. وی دا سړی راپسې یو ورځ راغی، څه وخت بعد به ورته رایاد شوي چې هغه 8 کیلو هم ډېرې دي، خو چې اوس راته میلاو شي. کله سړی جاکه واچي پیسې نه علم لګي، بیا وروسته هغه لګي وښوي خو چې راغستی ډېر وخت بعد، یعنې چې غواګانو ته قیسه رسېدلې ده، خو دې کې ډېر وخت تېر شوی دی. راغی ډېر وخت بعد وی ما ته وی چې اتق الله، د الله نه ویرېږه، ولا تظلمني، ما سره ظلم مه کوه، واعطیني حقي، او زما هغه حق ماله راکړه. وی ما ورته وی چې اذهب الى ذلك البقر وراعيها، لاړ شه دا غواګانې چې ته کومې وینې دا او د دې سره چې دا څوک ساتونکی دی او څه چې دا ټول ستا دي. وی ما ته بیا وی اتق الله، د الله نه ویرېږه، ولا تهزأ بي، خاندې خو راپورې مه کوه. یو خو زما حق تا سره پاتې شوی دی، اوس راپورې څه کې خنداګانې هم کوې. دا ګوره لویه تقوا ده چې دا حق یې راغستی دی او استعمال کړی دی. نن سبا خو والله که څوک دې ته سوچ هم کوي چې د چا حق دی او که نه. وی ما ورته چې انی لا اهزأ بک، زه ګورې تا پورې مذاق نه کوم، نه زه ټوکې کوم چا پورې. فخذ ذلك البقر وراعيه، لاړ شه دا غواګانې بوځه دا ساتونکي چې څه دي دا واله. وی لاړ هغه یې واغوسته. وی یا الله تا ته پته لري چې دا ما ستا د رضا د لټولو دپاره دا کار کړی. فافرج ما بقي، نو دا باقي چې کومه لار موږ ته بنده ده دا ازاده که. ففرج الله عنهم، رب العالمین هغه ګټه هغه کاڼې د غار داخلي نه بلکل لرې کو، روان شو. څه ناشنا قصه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړه. دا په صحیح بخاري کې ده، چې صحیح بخاري کې راشي بیا صحیح، بیا پکې شک نه وي، ځکه چې داسې ځوان دا کتاب را جمع کړی دی چې هغه دا په ځان لازم کړي دي چې زه په دې خپل کتاب کې ضعیف حدیث هغه نه راوړم. دا دومره اوږد حدیث ما سره پاره خپل نیک اعمال الله ته وسیله کولی شي، جایز دي چې ته دا وایي چې یا الله دا پلانې کار ما ستا د رضا دپاره کړی دی، ستا د یېرې نه مې کړی دی، ستا د راضي کولو دپاره مې کړی دی. یا الله په ما باندې رحم وکړه، یا الله پلانې شی راکړه، پلانې راکړه، دا جایز دي. ها، 5مه مسئله دا راوړې ده، په دې باندې دلیل ګوره په قرآن کې هم شته. سورة آل عمران کې، سورة آل عمران په آخرني رکوع کې دا خبره شته چې مؤمنان دا وایي چې یا الله منګه انا سمعنا منادیا ینادي للایمان، منګ د یو اواز کوونکي اواز واورېدو چې د ایمان طرف ته اواز ورکو چې ایمان راوړي. یا الله موږ ایمان راوړو نو موږ وبخا. دغه نیک عمل وسیله کول دي که نه، موږ ایمان راوړو نو موږ څه که موږ وبخا. 5مه مسئله راوړې ده، وی په دعا کې هم اواز او هم قافیه الفاظ جوړول مکروه دي. هم اواز او هم قافیه، لکه یو سړی د لاس اوچت کړي دي او د الله نه دعا غواړي،
اوس په دعاګانو کې کوشش دا دی چې زه چې دا کومه جملې ویم چې د دې ټولو جملو د اخرني ټکي صحیح یو شاني لکه څنګه چې شعر و شاعري لکه دلته دا بعض عرب دا قاریان نه دي په دې روژه کې په قنوتو کې چې لګي کله دا هم قافیه الفاظ به ګوري او دغه ګوري دا کار مکروه دی ځکه چې دې ټیم کې توجه څه ته ساتل پکار دي د الله طرف ته الله ته عجزي ښکاره کړه څه د ټکو غم وړی چې دا کوم ټکی چې ما ووی چې دا دغه زوړ ټکي سره میلاوي او که نه میلاوي نو ته هم قافیې پسې ګرځې او هم اواز خبرې لټې او نه دا مکروه کار دی دعا کې توجه څه ته ساته الله طرف ته ساته ساده چې کومې دعاګانې دي لنډې او غونډې هغه د الله نه غواړه او په دې کې زیاتې بیا نه دی پکار چې سړی دا عربو کې دا عادت ډېر دی ما لیدلی دي دوی کې بعض قاریان چې هغه کله د روژې کې دا دعاګانې غواړي بس کوشش یې دی چې د جملو او د الفاظ چې کوم دي دا یو شاني او هم قافیه راشي نو دا کار مکروه دی دلیل یې پرې راوړی دی او دا روایت هم په صحیح بخاري کې دی دا روایت هم په صحیح بخاري کې دی عبدالله ابن عباس وی رضی الله عنهما دا دغه وینا ده ويحدث الناس كل جمعة مرة ويخلق توعز ونسيحت كوا بابتك يو بير خلق توعز ونسيحت كوا بابتك يو بير فإن أبيت فمرتين وكويت نادي يو نزيادكم نو بابتك دو بيري كوا فإن أكثرت فثلاث مرار أو كنويت نا دا دونم زيادكم نو دري كوا بابتك سورة زي نسيحت وعز درې ورځې په دې کې څوک په موږ اعتراض نشي کولی اعتراض به صحیح که څوک اوس په ما اعتراض وکړي ته چې په مخه درسونه او صرف دلته نه وي سهار هم زه درسونه کوم الحمدلله جامعه کې دا علمي درسونه دي رفع الله قدرك وبارك الله في علمك وعظ نصیحت دا ځان له خبره ده یو د علم مجالس تی علم ازده کول مسلی ازده کول دا ځان له مجالس تی لکه اوس دې مدرسو ته او جامعو ته چې د هلکان او جنکۍ سبق وي هغو ته به ته دا حدیث وي چې عبدالله بن عباس وایي چې روزانه نه هفته کې 3 پیرې هلته خو استادان په هفته کې 3 پیرې نه په یو ورځ کې ورته 10 ګنټې سبق وي په یو ورځ کې نو بیا خو به ځکه درته وایو چې صرف په ترجمو کار نه کیږي ښه ده چې دا حدیث تاسو مخکې نه دی کتلی که نه به ما هم فتوه لګولې دا مړه شیخ صاحب ته وګوره هغه به د شپې هم درسونه کوي او سهار هم کوي عبدالله بن عباس وایي چې که ډېر زیات کوې هفته کې 3 پیرې کوه صرف په ترجمو کار نه کېږي چې څو پورې ته د استاذ او د علم سره نه یې ناست عام وعظ او نصیحت دی نه بیا 3 پیرې وکړه ولا تمل الناس هذا القرآن او خلقو زړه د قرآن نه مه توروئ څنګه لکه په مخه ورته لکه د قرآن خبره کې په مخه ورته کې یو ورځ به دا سړی یعنې تا نه به تنګ شي او دا د هوښیار داعي او عالم کار دی چې دې موقع ته ګوري د حالاتو ته لکه یو نیمي زموږ په دې ملګرو کې شتي باز چې کوم ځای ته ورشي بس دی به هغه سړي ته څه شروع کړي وعظ او نصیحت نه ته اول دې ته ګورې چې آیا دا سړی دې ټیم کې ستا د وعظ او نصیحت قبلوي دا ځای دویمه ده دا ځای مناسب دی د دې لکه اوس یو سړی دی مصیبت پرې راغلی د غټ مصیبت پرې راغلی ته یې خواله ورغلې دې ټیم کې مناسب څه دي ته یو څو خبرې وکړه چې د ده پې تسلي وشي وایي ته اوس هغه ته اوږد تقریر شروع کړي 1 ګنټه باندې ځان له سخته ده یا مثال کې خوشحالي ده او خلک په خوشحالي کې به چا توجه خبرې ته نه وي او تا راګیر کړی ده 1 ګنټه او 2 دې کښېنولي او سبحان الله یعنې عبدالله بن عباس دا خبرې د فطرت برابر دي زه درته دا خبره کوم بیا مخکې وضاحت کوم دا مخکې واورئ وی ولا ألفينك تأتي القوم هم في حديث من حديث فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم او داسې چېرته ونه کې چې ته د یو قوم خواله ورشي هغوی په خپلو خبرو کې مصروفه دي او ته ورته قصه شروع کړي او خبره شروع کړي او د هغوی خبرې په هغوی باندې ګډې وړي کړي او هغوی تا نه تنګ شي
ولكن انصت غلی کینا فاذا امروک فحدثهم وهم یشتهونه که چرته درته ووایي چې خبره راته وکړه نو ورته وکړه ځکه چې بیا به ورته زړه کېږي. سبحان الله ما دا خبره کوله چې دا خبرې د فطرت برابر دي. ما د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا روایت ما کتلی نه و مخکې اولین الحمدلله زما په ذهن کې دا و چې بیان هغه چاته وکړه چې د چا ورته زړه کېږي. ځکه زه اکثر چې چا خواله لاړ شم یا دغه او څوک راته وایي چې بیان زه یم هغه مالک چې ما ته نه وي ویلي که نه نو زه یې نه کوم. د هغې دوه وجې دي. یوه د الله دا دین دومره سپک نه دی چې زه ډزه ډزه تا ته کښېنم او مسلې بیانوم. دا ډېر قدرمند دین دی. دویمه ده چې ما نه چا مطالبه نه ده کړې نو زما خبره څوک کوي. ها اوس یو سړی ما ته دا ووایي چې زمونږ خوشحالي ده ته به راشې موږ پکې ستا د بیان پروګرام جوړ کړی دی. بیا صحیح د اول نه ترتیب برابر کړی ورته پته لري چې دې څه وایي. ده اوس زما خبرو ته زړه کېږي ځکه ما بوځي او ځکه ما ته وایي چې ته به خبرې کې جلې یو سړي خواله ورغلم که هغه هر قسمه خادي ده او زه د ځان نه شروع الا دا که ما یو ناروا کار ولیدو هغه جدا هغه کار باندې رد کول به ما لازم دي چې دا کار ګوره ستاسو ناروا دی او صحیح طریقه دا ده. دا خو جدا مسله او د ځان نه مسلې هلته شروع کول او د دین خبره کول. عبدالله بن عباس وایي چې نه مه کوه ورته. د هغې دوه وجې دي. یو خو هغوی خپله څه خبره به روانه کړي تا پې خبره څه کړه هغه دې بې ګډه وډه کړه. نو دویم هغوی اشتها نه لري ستا دې خبرو ته هغوی زړه نشتي. نو که چېرته یې درته ووایي چې وکړه نو یې بیا وکړه ځکه چې دې ټیم کې اوس هغوی ستا خبرې ته یعنې غواړي ستا دې خبرې ته تږي دي غواړي چې دی موږ ته دا خبرې وکړي. حدیث دې لپاره راوړی دی او ځکه ګوره دا جمله پکې په سره کرښه ده فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه او وګورئ په دعا کې د هم وزن او پر تکلف الفاظو نه ځان وساتئ. یعنې په دعاګانو کې الفاظ مه لټوئ. دلته څه مقابله د الفاظو نه ده روانه ته الله ته عاجزي ښکاره کړې. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. ځکه چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام لیدلي وو چې د دې نه به یې ځان ساتو. د څه نه به یې ځان ساتو؟ د هم قافیه الفاظ لټول هم اواز کلمات لټول هم قافیه جملې. صحابه کرام به وایي دا کار نه کوو نه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کوو. نو په دې پوه شوئ څو مسلې شوې شمارې کوم درته زه ډېرې زیاتې وي که نه څو شوې پنځه. یو کس مې په کار دی چې ما ته یې بیان کړي او ما ته ووایي چې زه یې بیانولی شم ښه په زوره. د یو نیک انسان دپاره د بل چا دپاره دعا غوښتل یا د خپل ځان دپاره د جایز دي. کافرانو ته خیري کول جایز دي. درېیمه مسله ده چې کافرانو دپاره د هدایت سوال کول جایز دي. په څلورمه په دعا کې نیک اعمال وسیله کول جایز دي. هم قافیه او هم اواز الفاظ کلمات جملې لټول په دعا کې دا مکروه کار دی ښه کار نه دی. بارک الله فیکم. انشاءالله پر روان درس کې به د شوې مسلې نه شروع کوو شپږمې نه. الله دې موږ پوه کړي په دې باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.